ډول د لوګارتمي افادو لوګارتمي معادلو هغه لوګارتمي معادلې دي چې قاعدې سره مساوي وي، لکه لوګارتم د جی اف ایکس په قاعده د اف اف ایکس مساوي په لوګارتم د اف ایچ اف ایکس په قاعده د اف اف ایکس. څرنګه چې تاسو وینئ دلته قاعده اف اف ایکس او اف اف ایکس په دواړه خواو کې سره مساوي دي، چون لوګارتمي افاده یا لوګارتمي توابع یو په یو توابع دي، یعنی د هر اکس قیمت لپاره یو وای قیمت دی وای لري، نو دغه په خاطر دا معادله داسې لیکلی شو چې که قاعدې سره مساوي وي نو هغه عدد یا هغه افادې چې د لوګارتم لاندې دي هغه هم سره مساوي دي، چې دلته جی اف ایکس او ایچ اف ایکس سره مساوي کېږي. بیا هم دا معادله حلوو، دغه جی اف ایکس مساوي په ایچ اف ایکس معادله حلوو، د ایکس لپاره ایکس قیمتونه مو چې پیدا کړل بیا په اصلي معادله کې وضع کوو او وینو چې دا د لوګارتمي افادو هغه دوه خاصیته چې دي یا دوه شرطونه چې دي هغه پوره کوي که یعنی هغه عدد چې یا افاده چې د لوګارتم لاندې ده هغه باید مثبت او قاعده باید هم مثبت وي او خلاف دی یو وي. دغه دوه شرطه باید پوره کړي، که یې پوره نه کړل بیا هم په سوال کې کومه غلطي شته یا هغه حل مو چې پیدا کړی دی هغه حل د سوال نه دی یا سوال یا معادله هیڅ حل نه لري. اوس یو څو مثال دی موضوع یا دغه لوګارتمي معادلو د ډول په اړه باندې یو څو مثال حل کوم. په توګه د مثال لوګارتم د ایکس جمع 2 په قاعده پر لس په قاعده د 1/15 مساوي کیږي لوګارتم د 2 پر ایکس جمع 1 په قاعده د 1/15. دلته چې وینو موږ دواړه قاعدې سره مساوي دي 1/15 1/15. نو په دې صورت کې هغه دا چې هغه افادې چې لوګارتم لاندې دي هغه هم سره مساوي کیږي، یعنی ایکس جمع 2 پر لس مساوي کیږي په 2 پر ایکس جمع 1 سره. نو دلته که موږ د طرفین او وسطین حاصل ضرب سره پیدا کړو دا کیږي ایکس مربع جمع 3x جمع 2 مساوي کیږي د 0 سره. نو که دا معادلې ته وګورو دا دومه درجه یو معادله ده چې دا په راحتۍ سره موږ حلولی شو. دواړه خواونه به 0 منفي کړو نو دا کیږي x مربع جمع 3x منفي 8 مساوي کیږي په 0 سره. دا نو په منفي 3 او 6 باندې تجزیه کولی شو، x مربع په x ضرب د x سره تجزیه کړو، که دواړه حاصل ضرب په مجموعه پیدا کړو یعنی x ضرب د 6 او x ضرب د منفي 3 او د مجموعه پیدا کړو نو زموږ ته 3x راکوي. نو که دغه دومه درجه معادله ولیکو نو دا داسې لیکل شوی چې x منفي 3 ضرب د x جمع 6 مساوي په 0 سره. نو دلته x1 مساوي په 3 راځي او x2 مساوي په منفي 6 راځي. نو وبخښئ منفي 6. نو که د x1 یعنی د 3 قیمت د x په عوض وضع کړو 3 جمع 2 15 پر لس 1 پر 2 راځي او دلته هم 2 پر 3 جمع 1 4 2 پر 4 بیا هم 1 پر 2 1 پر 2 مساوي کیږي په 1 پر 2. که منفي 6 وضع کړو نو منفي 6 جمع 2 دا منفي 4 تقسیم د لس دا منفي 2 پر 15 راځي چې منفي 2 پر 15 دا یو منفي هغه دی موږ ویلو چې هغه عدد یا افاده چې د لوګارتم لاندې هغه باید منفي رانسي. نو دلته x2 مساوي په منفي 6 دا د حل نشي کېدلی، نو دا یوازې یو حل لري چې هغه x مساوي په 3 دی. دوهم مثال لوګارتم د 2x منفي 9 په قاعده د x منفي 2 مساوي کیږي لوګارتم د 23 منفي 6x په قاعده د x منفي 2. دلته څرنګه چې وینو قاعدې سره مساوي دي نو هغه عدد چې یا هغه افادې چې د لوګارتم لاندې دي هغه هم سره مساوي کیږي. لکه یو وخت هم چې ولوستل نو دلته داسې لیکلی شو چې 2x منفي 9 مساوي کیږي په 23 منفي 6x. که دواړه خواو سره 6x جمع کړو 6x او 9 سره جمع کړو دا کیږي 8x مساوي کیږي په 23 جمع 9
دو دېرش تقسیم د اتو کې دواړه خواوې نو اکس مساوي کېږي په څلور سره. نو څلور کې وینو 2 ضرب د څلور اته منفي نه منفي یو راوځي، یعنی هغه افاده چې د لوګاریتم لاندې ده هغه منفي راوځي، یا همچنان دلته درویشت منفي شپږ ضرب د څلور څلېرویشت، درویشت منفي څلېرویشت بیا هم منفي یو راوځي. نو دغه اکس مساوي په څلور نشي کېدلی چې د دغه معادلې دپاره صدق وکړي. نو په دې صورت کې وایو چې دغه معادله کوم حل نه لري. دریم مثال د دې ډول پاکه باندې داسې دی چې لوګاریتم د 3 منفي اکس په قاعده 2 جمع لوګاریتم د 1 منفي اکس په قاعده 2 مساوي په 3 سره. دلته موږ د لوګاریتم خاصیتو څخه یو خاصیت و چې که داسې دوه لوګاریتمي افادې چې قاعدې سره یو شان وي په حالت جمع کې وي نو دغو نه یو لوګاریتم په یوه قاعده نیسو او دغه اعداد چې لوګاریتم لاندې دي هغه سره ضربوو. یعنی دا زه داسې لیکلی شم چې لوګاریتم دی 3 منفي اکس ضرب دی یو منفي اکس په قاعده دی 2 مساوي کېږي په 3 سره. دلته دا دواړه که سره ضرب کو نو داسې کېږي چې لوګاریتم دی اکس مربع منفي 4 اکس جمع 3 وبخښئ جمع 3 په قاعده دی 2 مساوي کېږي په 3 سره. بیا هغه تیر وبخښئ بیا هغه تیر ډول مو چې لوستلی و چې که داسې یو لوګاریتمي افاده ولرو نو دا په توان سره بدلولی سو. نو دا داسې کومه چې اکس مربع منفي 4 اکس جمع 3 مساوي کېږي په 2 په توان د 3 یا مساوي په 8 سره چې دا یو دومه درجه معادله ده. نو دا په اسانۍ سره حلولی سم. څه رقم اکس مربع منفي 4 دواړه خواونه 8 منفي کومه چې 8 منفي کوم نو دا منفي 15 مساوي کېږي په 0 سره. که دا بیا تجزیه کړمه نو دا منفي 15 او یو راځي او دلته اکس او اکس راځي ځکه منفي یو ضرب 15 منفي 15 ضرب یو منفي 15 کېږي او اکس ضرب یو جمع اکس ضرب منفي 15 بیا موږ ته منفي 4 اکس راکوي. نو دلته اکس داسې لیکلی شم چې اکس منفي 15 ضرب دی اکس جمع یو سره مساوي په 0 مساوي په 0 سره. نو دلته اکس یو مساوي کېږي په 15 او اکس 2 مساوي کېږي په منفي یو. نو که بیا دغه قیمتونه یعنی اکس مساوي په 15 او اکس مساوي په منفي یو په د اصلي معادله کې وضع کړو نو وګورو چې دا د دې لپاره صحیح ده که نه. که 15 وضع کړو نو 3 منفي 15 منفي 2 راځي چې هغه عدد ته یا هغه افاده چې لوګاریتم لاندې ده هغه منفي نشي کېدلی. نو اکس مساوي په 15 د دې حل نشي کېدلی. نو بل منفي یو به وضع کړو 3 منفي یو چې 3 جمع یو 4 کېږي نو دا مثبت راوځي او دلته هم یو منفي یو چې یو منفي یو جمع یو 2 راوځي. دا هم صحیح دی چې لوګاریتم د 4 په قاعده د 2 چې 2 ده لوګاریتم د 2 په قاعده د 2 چې یو دی او 2 جمع یو 3 کېږي. نو دا یو حل لري چې هغه اکس مساوي په منفي یو سره دی. نو د دې معادلې یو حل چې یوازې یو حل لري هغه څه دی منفي یو دی. په کتابو کې ما 28 تمرین کارخانګیم ده انشاءالله ځان سره حل کوي. که بیا هم څه مشکل مو درلودی هغه به د مکتب د واتساپ لارې موږ ته راورسوي موږ به انشاءالله تاسو ته حل کوو. د لوګاریتمي معادلو بل ډول دریم ډول دا دی چې مختلفې قاعدې سره ولري. نو دلته به کوشش کوو چې نه قاعدې سره مساوي کړو تر څو چې هغه تیر ډول مو چې ولوسته چې عین قاعدې ورسره ولري نو هغه ډول یا هغه شکل ته یې راولو او پس دغه نه بیا موږ ته حلول اسانه کېږي. دا نو کېدای سي نه د لوګاریتم د خاصیتو څخه په استفادې سره داسې هغه وکړو یا سوال ته داسې حالت ورکړو چې قاعدې سره مساوي سي. په مثال دی ډول دلته یو مثال ورکول شوی دی چې لوګاریتم د اکس په قاعده 2 جمع لوګاریتم د اکس په قاعده د 8 مساوي په 8 دی. وایي دا حل کوي یا د اکس قیمت را پیدا کوي.
دلته قاعده 2 ده او 8 سره لرو. قاعده 2 او 8. ولې 8 زه کولی سم چې په قاعده دې 2 ولیکلی سم. څرنګه؟ داسې لوګاریتم دی x په قاعده د 2 جمع لوګاریتم دی x په قاعده د 8 داسې لیکم چې 2 په توان دی 3 سره مساوي په 8 دی. بیا لوګاریتم دی x په قاعده د 2 جمع دغه خاصیت موږ لوستلی و کله چې د هغه عدد چې لوګاریتم لاندې وي هغه یو توان ولري او قاعده هم یو توان ولري، نو دغه توانونه ضریب ته اړولی سو. څرنګه اړوو چې د هغه عدد چې لوګاریتم لاندې دی دغه توان به په صورت کې لیکو او د قاعدې توان به په مخرج کې لیکو، په یو شکل د کسر به اړوو. یعنی دا 1/3 ضرب د لوګاریتم د x په قاعده د 2. نو چې توانونه هم دلته راواړول نو دلته یوازې x او 2 پاتې کېږي، ځکه د x توان یو دلته هم راوست او د 2 توان چې 3 و هغه م مخرج کې راوست، دا هم ضریب ته واړوه او دلته لوګاریتم د x په قاعده د 2 پاتې شول. دا مساوي کېږي په 8 سره. دلته وګورئ لوګاریتم د x په قاعده د 2 لوګاریتم x په قاعده د 2 دا دواړه سره نه مشترک نیولی سو. نو راځئ چې مشترک ونیسو چې سوال وسو کولی چې حل کړی سو. لوګاریتم د x په قاعده د 2 ضرب دی، دلته ضریب یو پاتې کېږي په اول حد کې، په دوم حد کې 1/3 پاتې کېږي مساوي کېږي په 8 سره. یو جمع 1/3 کا ضرب کو سره نو داسې به ولیکو چې 4/3 ضرب د لوګاریتم دی x په قاعده د 2 مساوي کېږي په 8 سره. دواړه خواوې ضرب د 3/4 کوو. نو که دواړه خواوې ضرب 3/4 کوو نو د 3/4 چې د چپ لاس طرف ته دی هغه د منځه ځي څه شی پاتې کېږي؟ لوګاریتم د x په قاعده د 2 مساوي کېږي 8 که ضرب د 3/4 کو نو 4 د 8 سره په اختصاریږي 2 ضرب 3 6 پاتې کېږي چې بیا هم دا یو لوګاریتمي افاده ده. کولی شو چې دا طاقتدار افادې ته تبدیله کړو، یعنی 2 په توان د 6 مساوي کېږي په x سره چې 2 په توان د 6 4 دی نو x به مساوي کېږي په 4 سره. اوس به 4 د دغه معادلې په دغه معادلې کې د x په عوض وضع کړو. لوګاریتم د 4 په قاعده 2 2 په توان د 6 و نو 6 ضریب ته ځي. 6 ضرب د لوګاریتم د 2 په قاعده د 2 یو دی، 6 ضرب یو 600 اول حد جمع بیا 4 8 په توان د 2 د 8 مربع دی. نو لوګاریتم د 8 په قاعده د 8 دغه د 8 مربع توان بیا د ته ضریب ډول اوړي چې 2 ضرب د لوګاریتم د 8 په قاعده د 2 کې 8 په قاعده د 8 کېږي چې یو دی 2 ضرب یو 2. نو اول حد نتیجه 6 کېږي جمع دوم حد نتیجه 2 کېږي 6 جمع 2 8 کېږي چې دا د دې سوال لپاره صحیح دی، یعنی x مساوي په 4 د دې معادلې حل دی. په کتابو کې ما نوشتم تمرین ستاسو کارخانګي ده. ان شاء الله کورنۍ دنده مو ترسره کړئ چې دغه موضوع چې نن مو ولوستله د ښه زده سي. که کوم سوال مو په دې هکله باندې درلودلی زموږ د مکتب واتساپ ته یې راوستوئ، موږ به انشاءالله تاسو ته ځواب در واستوو. توجه څخه ډېره مننه، تشکر.